الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. امارتي مسؤلینو، علماو، سوداګرو، مجاهدینو، د رسنۍ استازو او د هرات قدرمن ولس، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د خوښۍ ځای دی چې د هیواد د آبادۍ په مخه د یوې سترې زیربنایي پروژې په پرانیسته غونډه کې سرغټول یو. الحمدلله اسلامي امارت نن بیا د یوه داسې عنصر د مدیریت په پام ګام اخلي چې الله تعالی جل جلاله ورپورې د هر شي د ژوند بقا تړلې ده او په نړیواله کچه یې نرخ ورځ تر بلې تر نفتو په لوړېدو دی. اسلامي امارت د طبیعي سرچینو د مدیریت لپاره قوي هوډ او د عمل نیت لري، څو یې په پایله کې هیواد د ځان بساینې په لور سوق شي. په تیرو 12 لسیزو کې د اشغال، جګړو، سیاسي او اقتصادي بېثباتي، اقلیمي بدلون او ورځ تر بلې زیاتېدونکي نفوس هغه لاملونه وو چې افغانستان یې له سختو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. دا چې د هرات ولسونه د خپل هیواد د ازادۍ لپاره قرباني ورکړې ده، لازمه ده قدرداني یې وکړو او هغه لوی پروژې یې بشپړ کړو چې د دوی اقتصادي ستونزې پرې حل کېدای شي.